یو غریب صحابي واقعه ته بیانوم. الله اکبر. غریب صحابي د رسول الله مرګره خوله بنت ثعلبه رضي الله عنها في وفي أوس بن صامت رضي الله عنه أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة. وزماو د اوس مبارک الله د مجادله سورة مجادله د اولنی ایتونه نازل کړي دا خوله چې د اوس رضی الله عنه د اوس رضی الله عنه خزره او اوس رضی الله صحابي د عباده بن صامت رضی الله عنه ورده نبي قصه شروع کړه چې دا څنګه كنت عنده وكان شيخا كبيرا. زوی دا غسر په نکاح کې ومه او غي بوډا سره عمر زیات شو دچا اوس رضی الله عنه قد ساء خلقه اخلاق بدشي وضجر د بوډا سړي د اخلاق څه شي سخ شي ګډوډ شي معمولی خبره به قاری معمولی خبره به خپل ذات براونی سي نو دیم دي شي عمر ډیر شي ويجي فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب يورز بما بشراغه كورته بما تسشي مطالبه وکړه فغضب يغوسش یو خسړی غریب دی او غریبی له پاسه څه دی عمر هم ډیر دی بوډا دی غوسش بما ته وی چې انت علي كظهر امي تدسي زما د پاره لکه زما مور په ما دي حرامه لکه په ما دي سوق حرامه ده مور عمر غوسش ثم خرج بس ډیر غوسه وته رکورنا فجلس في نادي قومه نخبل قوم چې کوم د مرګري مشرانو سپینګیرو د غوسره به د کېناس لک سات ثم دخل علي برك سبت چراغ فاذا هو يريدني على نفسي نبي زما خاطر نږدې کېدو غوسه شو هغه بهر سره شو راغی نبي دي خستر نږدې کېدو هغه ته ځل شو وموت وی كلا والذي نفس خوله بيده اچرت نشي كده قسم دي باغ ربنا جل خوله سادغي بلاس كده لا تخلص الي وقد قلت ما قلت ما تنجديني شرت له واغدي خبر دي شو يعني خبر دي حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه ترديج الله ده پیغمبر فیصله نه کړي دي ته ایمان دي سوی ایمان اگر که مخ ته سوک دي خاوند دي نه د الله په سره الله پیغمبر په سره د دې ټول نه مخکې دیږي د خزې د خپل خاوند ته وی خولوي که هر څوک خو خبرې دي کړي چې یو ځکه ته ماته وی چې د مور په شان نو اوس څنګه وی چې زبیته سره ملایويګم نه د خبر رسول هم بجو وی چې فواثبني وامتنعت منه نو یادب ما باندې عمل کړه وره رانی وی وامتنعت منه ما تزان منكو فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني نو بس ياخو بیا بوډا سره او زبي زور وروما چې مولا د کدي شور کړي جو گزار شو هغه طرف ته د بي زور ور شو کوسن ایمان دی لکه خاون درانی سیم بزور خود دې اخاول دي کور کړه هغه خو کولې و اوس په سره نه شي ته څنګه راځي و ثم خرجت بزلالم الى بعض جاراتي فدي باز خپلوانو بسي فاستعرت منها ثيابها نمات زان لا بول قلق سات لرواغسته غريبيته خاله زالم تسرى واغسته برقم رواغسته ثم خرجت بها نبوة حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم برسول بسلام فجلست بين يديه اغت مخي تكنس فذكرت له ما لقيت منه نجي سقي شيء وطول من رسول الله فجعلت اشكو اليه او بزرګه ما غته شکایت کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ویجی یا خويله خوله ابن عمك شيخ كبير سره تر د زوی بوډا سره خاونه وته یادو فاتق الله فيه دلانه لري دغه مبارک ناغوي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک په سلو کنو وحی نو نازل شي نو رسول الله متي څه په سلو کو او مخکې دي سوا د دې آیتونو نازلې دونه مخکې چې چا بچاته وی چې لکه خپل خسته وي تمام دي سي لکه مور یا خور هغه هغه شان شوایري هغه باندې مشه پر حرام شو نو رسول الله متي سوى مو خبر دغه دغه هغه ته ته زمان مور بشان او ته جاړي وی رسول الله زمانه بچی دي کزيتي والم د بچي اوس موږ جدا شو د بچي ځان سره بو زمان لوګي نو مړش یا پلار د سنه څخه ولر وړي کنه او کده ته پرې د مجو
مصاحب شي تربیت مسلې ده مور د بچو خیال ساتي یا رسول الله تسوي یا رسول الله رسول دې سوي ځان خبرې نشم کوله چې سوي د الله طرف نه خیر وزر هغه سره اليوم چې کله سونه شنو دی بس د خپل چې سو سره وغیرہ واغستو او وروته په دې وته کې دوی چې خپل شکوا او شکایت چاته کومه الله سبحانه وتعالى تکو دا چې لګلاړه رسول زماني وحي نازل شو رسول زماني چې وحي نازل دا سخته او بیرات لوي قشن سخته پر رسول زماني رااله به د رسول زماني سخته ختمه شو به راولي شو زيرا واستم رسول صلى الله عليه وسلم ما تويجي يا خويلا قد انزل الله فيك وفي صاحبك الله استودري مرګري مبارک دي قران نازل کو كم ايتنو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها یقینا الله خبر ووري پیغمبر دا زنانه چې تاسو سره باس کو د خپل خوان مبارک وتشتكي الى الله او شکایت یو کوچاته الله والله يسمع تحاوركما او الله ستاسو دوه د خبري ووريدي پیغمبر ته استغمی موریدا عائشہ نه وی سپاک ذات الله وس زور دی چې زوی دی خواږه کمره کې ولاړو ما خبر وريجره خوله سوې رسول سم ته خوله خبره بس پرې کېده صبراتلی او الله چې نه اسمانونو په عرش لپاره خبري ووري بیا د رسول سم دغه طریقه وخو وی رسول سم ماته وی چې موريه فليعتق رقبه خاون ته دی وی چې کنيجدي کیږي ته یو غلام دی آزاد کی مرید آزاد کی وی ماته وی چې والله یا رسول الله ما عنده ما يتغى غریب سره سدي اثر سدي چې هغه غلام د مرید آزاد وینځي چې آزاد پر پیسې پکار یا سید چې دي شني چې کولنه فليصم شهرين متتابعين دوه مشتروجي دي ونی پر لبسي وموتي يا رسول الله انه شيخ كبير ما به من صيام بڑا سره اگر وجي کوم ځکه نويش او به دوه مشتي پر لبسي وی بیا رسول الله ماته فليطعم 60 مسكينا يشبيتو مسكينا له خوراک ورکینه کدا غم نشي کوله وسق من تمر د کجوره دی ولورکی وی موتي يا رسول الله ما ذاك عنده اسر سره غربت ور کجوري وسره نشتی نو غلام نشي زادوله او دا غوسه شیم دي خبرې د لاسره چې د خزي د مطالبه کړي او خزي غریب ته ګوره چې رسول الله بشرات لنا بورقه او صادري د چان راوستو د بل ګاونډیو نه راوستو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مساله ده چې نه غلام زادوله شي نه روجي نیوي شي او نه شپېته مسکن له خوراک ورکول چې غواړي چې خزي ته نږدې شم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما توی چې فإنا سنعينه بعرق من تمر سيده سکجوري بوله منګ ورکو منګ به سره مرګرتیا وکړو باقي چې لګړي پاتې شو هغه دی پیدا کی وی موت چې وانا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر او يا رسول الله نور بوله زو ګورم استه سورکی او سبا زو ګورم وی رسول الله ما توی چې اصبتي واحسنتي لرخه خبره دې کډیر برابر خبره دوی که فذهبي فتصدقي عن لا شو دا غیر طرف نشويتو مسكين له خوراک ورکا ثم استوصي بابن عمك خيرا او بیت ګره دا نصیحت کو چې ترزوی خیال دي ساته بډای ابا خبر ډیری کوي سبوي وي ففعلت جب امام اغشن طریقه وکړه امام احمد بن حنبل امام ابو داود حدیث راوړي اسمه عجیب واقع د مدیر پر ذکر کړه تاسو چې وګوره د صحابو د غربت د غریبي او موږ نو دومره نعمتونه کې پراته یو کته پوښتنه نه وکړو غره به دې پریدونو د مزر زموږ شکایتونه نه ختميږي شکوي او ډیر کم خلک چې راغوي بخله باندې دا ټکی پراته دي د الله شکر نعمتونه دي موږ پکې زوم پکې سره دي څومره نعمتونه دي زموږ څومره نعمتونه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا الله کجره تاسو کوشش کوئ چې زموږ نعمتونه شمار کې کوم چې ما درې کړنی غره پوره بیان کړئ ان الانسان لظلوم كفار یقینا انسان چې نو دی ظالم دی او ناشکر دی الله وینا شکر نو بس نو د صحابه ګور د حالات غریبي به ډیره وا خوشي وګټل جنتونه هغه زنانه چې هغه له بولقه او صادر
دای د بل خزینه راوغستو خو الله تذکره به کوم ځای کړی ده په قرآن کې. عمر رضی الله عنه په خپل خلافت کې د خپل مرګرو سره روان یو بوډۍ ښځې ورته آواز وکړ امیر المؤمنین دی خو راشه دی خو هغه داسې عاجز سړی پسې روان شو موږ ته چې څوک ووایي دی خو راځي موږ ورسې جواب ورکوو امیر المؤمنین دی خو راځي تا سره مې کار دی پسې ورغه ولاړ دې ملګري ووایي امیر المؤمنین ډېر ساده سړی دی خو چې څوک ورته آواز وکړي دی ورله خواله ورځي دې بوډۍ ښځې خو څه قیسه به کوي ته څه دی خواله ورځي امیر المؤمنین چې کله راغی ته ملګرو ته امیر المؤمنین دې خواله څه دی دا تاسو پېژنئ یا څوک ده وینه موږ نه پېژنو دا ښځه چې الله په قرآن کې تذکره کړې قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها دا خو ښځه چې الله دې خبره بره اورېدلې او به ایتونه نازل کړي نو چې الله دې وبارک ایتونه نازل کړي موږ به احترام کوو غریبه وه خو الله یې تذکره په کوم ځای کې وکړه په قرآن کې وکړه نو د دې نعمتونو شکر وباسئ او که څوک غریب وي نو هغه څه پکار دي صبر کول پکار دي لږ وخت بس هغه د مور چې بچی له دوی ورکړي ډېره ترخی کنه لږ ول ورکړي به لږ بس لږ او بدی کې سمسي ټول ختم شي چمچ خالی شي دغه شان د دنیا د حالات دي صبر مرګ براشي خبره به ختم شي دې څه به حالات تیرو بغیر د صبر نه کار نه کیږي ګوره چې بهر خبره کې موږ دې شکوې او شکایتونه شروع کوو چغې وو هر چا ته خبرې کوو دا به د ژوند نه تېرېږي به دي چې الله دې موږ ته صبر را نصیب کړي